السلام علیکم ګرانو لیدونکو. نن راځو په یو نوي ټاپک سره خبرې کوو او هغه ټاپک زمونږ دی د پرنټ برخه. څنګه مونږ کولی شو چې په ورډ پروګرام کې خپل د پرنټ یو کاغذ ولیکو، یو ورقه تیاره کړو یا یو مکتوب برابر کړو او هغه غواړو چې پرنټ کړو په کومو اصولو سره او په کومو قوانینو سره. نو لومړی زه یو څه لیکم، انټر، دغه یو څه مې ولیکل او زه غواړم چې دا پرنټ کړم. نو په همدغه ورقه کې یا په دغه ځای کې ودرېږم او راځم فایل مینو. په فایل مینو کې د پرنټ برخه، کله چې په پرنټ باندې کلیک وکوئ په پرنټ کې موږ سره دغه د پرنټ یو څه اپشنونه راځي چې لومړی پرنټ دا یو بټن ده. کله مو چې دا سیټینګز د ځان لپاره برابر کړل او چاپ ته آماده شو، نو وروسته بیا د پرنټ بټن باندې کلیک وکوئ او تاسو سره همغه ورقه به پرنټ کیږي. دوهمه برخه موږ سره د کاپیز ده. کاپیز برخه کې د دغې ورقې څخه چې دا تاسې لیکلې ده غواړئ څو کاپیانې ترې واخلئ. نو د یو ورقې نه که 15 کاپیانې غواړئ، که 3 غواړئ، که 10 غواړئ، چې هر څومره تاسې غواړئ له همدغه ځای نه تاسې کلیک پې کوئ، له دې ځای نه تاسې کمولی او زیاتولی شي چې هر څو کاپیانې مې، یا راساً د کیبورډ د لارې هم لیکلی شي چې 10 کاپیانې د دغې ورقې څخه غواړم. نو د کاپیانو شمېر به په دغه ځای کې لیکئ. بل دی موږ سره د پرنټر برخه. د پرنټر په برخه کې تاسې کولی شئ چې هغه پرنټر انتخاب کوئ کوم چې ستاسو کمپیوټر سره وصل وي او انسټال وي. یعنې کوم پرنټرونه چې ستاسې کمپیوټر سره وصل او انسټال وي د هغوی نوم به دلته راغلی وي، همغه پرنټر په نښه کوئ او په همغه پرنټر به بیا ستاسې پرنټ یا چاپ کیږي. کیدای شي ستاسې د کمپیوټرونو سره 2 یا 3 پرنټرونه وصل وي او ټول فعاله وي، نو چې بیا کله پرنټ کوئ دلته بیا نه پوهیږي دا کمپیوټر چې په کوم پرنټر باندې زه پرنټ وکړم. نو دلته بیا تاسې راځئ او د همغه پرنټر نوم به په نښه کوئ چې کوم تاسو سره غواړئ په همغه پرنټر باندې چاپ وشي او یا پې پرنټ وکوئ. نو د همغه پرنټر نوم به دلته انتخاب کړئ. بله برخه موږ سره د سیټینګز ده. په سیټینګز کې را سره بیا دلته یو څو نور اپشنونه یا کمانډونه موجود دي. لومړی پرنټ آل پیج. پرنټ آل پیج مو که په انتخاب مو که دغه، نو دلته وګورئ د تصویري آیکنونه هم تاسو ته ښکاري. پرنټ آل پیج په دې معنا چې څومره ورقې تاسې سره موجود وي ټولې به چاپ کیږي، که هغه 2 وي، که هغه 3 وي، که 10 وي، 20 وي، 50 وي، څو ورقې چې در سره موجود وي بس ټولې به چاپ کیږي در سره. دوهمه برخه موږ سره پرنټ سلیکشن ده. پرنټ سلیکشن په څه معنا؟ دا په دې معنا چې زه غواړم په دغه دومره ورقو کې یا په دغه دومره ځای کې چې ما لیکلی دی فقط دغه خپل ځای چې ما کوم انتخاب کو زه غواړم دغه دی چاپ شي. یعنی نور ورقه زه نه غواړم، نور خط نه غواړم، یوازې هغه ځای غواړم چې ما انتخاب کړی هغه دی چاپ شي. نو اول همغه ځای انتخاب کړئ چې کوم غواړئ چاپ شي او د هغې نه وروسته بیا راشئ پرنټ ته. نو په دلته پرنټ په برخه کې دلته ورته وایي چې پرنټ سلیکشن. ګورئ دا اوس فعال شوی ځکه چې ما هلته ځای انتخاب کړو. نو چې کله په دې باندې کلیک وکوي یوازې همغه ځای به تاسو ته چاپ کیږي کوم چې تاسو انتخاب کړی. بله برخه موږ سره پرنټ کرنټ پیج. پرنټ کرنټ پیج په دې معنا که چیرې زه د دې نه یو څو ورقې نور جوړې کړم. ټوټل اوس ما سره 100 ورقې موجود دي دلته. که تاسې وګورئ 229 لغتونه شو 2 ورقې دي. زه په دې 2 ورقو کې دغه یو ورقې ته راځم او په دغه صفحه کې زه غواړم چې دلته ودرېږم، یعنې په دغه صفحه کې زه کار کوم او زه غواړم همدغه صفحه چې زه پکې ولاړم دا دې چاپ شي. یعنې نه د پورتنیو سره کار لري نه د لاندنیو سره، یوازې چې په دا کومه صفحه کې ولاړ یم همدغه دې چاپ شي. نو کنټرول پی یا هملته پرنټ ته لاړ شئ او په دغه پرنټ سیټینګز برخه کې ورته پرنټ کرنټ پیج واخلئ. پرنټ کرنټ پیج په دې معنا چې یوازې همغه صفحه به چاپ کیږي چې کومه کې تاسې ولاړه سئ او اوس فلحال پکې کار کوئ. بله برخه بیا موږ سره کسټم پرنټ دی. کسټم پرنټ په دې معنا چې ما سره ټوټل 2 صفحې دي، خو په دې 2 صفحو کې زه غواړم چې یوازې 3مه صفحه دې را سره چاپ شي. نو دلته یې ولیکئ. بیا کامه ورته ورکوئ، ورته وایي چې 4مه صفحه. نو اوس به یوازې تاسو ته همدا 3مه او 4مه صفحه چاپ کیږي، نورو سره به کار نه لري. خو که چیرې مو د دې کامې په ځای باندې دغه د منفي علامه ورکړله او بیا مو ورته ولیکل چې 4 یا 7، نو اوس دا مسلسل ډول باندې یعنی 3مه هم چاپ کا، 4مه هم چاپ کا، 5مه، 4مه او 7مه،
یعنی دا لومړنۍ ورقې به نه چاپ کوي وروسته، خو که دا مو مثال 5 کو نو اوس به 3مه 4مه او 5مه ورقه، یعنی دا مسلسل لپاره استفاده کیږي چې د دې عدد نه واخله تر دې عدده پورې راته چاپ کړه. نو بیا د هغې لپاره تاسې د منفي علامه کارولی شي. نو دا موږ سره د سیټینګز برخه. په دې کې یو څه نور شیان هم دي. پرنټ مارکاپ دا بیا په راتلونکي درسونو کې به وایو چې بعضې وخت کې تاسې که کمنټونه ورکړي وي او غواړئ هغه چاپ شي نو بیا پرنټ مارکاپ. آنلی پرنټ 8 پیج، یوازې هغه جفتې او تاکې صفحې که غواړئ چې تاسو دې چاپ شي نو هغه بیا د دې ځای نه کولی شي چې انتخاب وي. جفتې صفحې که غواړئ چې چاپ دي شي نو دغه ورته انتخاب کړئ، که تاکې صفحې غواړئ چې چاپ دي شي بیا دغه ورته انتخاب کړئ. بله برخه بیا موږ سره بیا پرنټ 1 ساید او 2 ساید. پرنټ 1 ساید او 2 ساید په دې معنا یا پرنټ آن بوث ساید. که 1 ساید د انتخاب کړی وي خو د صفحې په یو طرف باندې به تاسو سره څنګه کېږي چاپ به ترسره کېږي، چې دا موږ په عادي ډول باندې هم دغه کارونه کوو. خو منولي پرنټ آن بوث ساید که چیرې دغه اپشن مو انتخاب کو نو بیا تاسې سره که ستاسې پرنټر یو طرفه چاپ کوي نو بیا تاسې ته نیمایي ورقې چاپ کوي، بیا درته هلته اپشن درکوي چې اوس دا ورقې په پرنټر کې په بل مخ باندې واړوه او بیا ورپسې د اوکې بټن ووهه، په هغه بل طرف هم بیا چاپ کړي. نو د هغې لپاره بیا موږ پرنټ آن بوث ساید نه استفاده کوو. بله برخه موږ سره د کولیټډ او انکولیټډ ده. کولیټډ په دې معنا که چیرې ما سره یو 3 ګروپه وي، A B او C ګروپ سوالونه وي او زه غواړم چې د دې نه یو 10 کاپیانې واخلم، نو که چیرې A ګروپ B ګروپ او C ګروپ 3 صفحې مې جوړې کړې وي او 10 کاپیانې ترې اخلم نو په دې ځای کې خو به ولیکم چې 10. بیا که پرنټ کولیټډ مې ورته انتخاب کړه دا په دې معنا چې لومړی به A ګروپ چاپ کوي، ورپسې B ګروپ، بیا C ګروپ، یعنی دا یوه کاپي شو. بیا به د A ګروپ، بیا B ګروپ، بیا C ګروپ، دا دوهمه کاپي شو. بیا A ګروپ، بیا B، بیا C، یعنی داسې په مسلسل ډول باندې به چاپ کوي. خو که چیرې مو انکولیټډ انتخاب کو نو د لومړی د A ګروپ څخه به 10 کاپیانې درته چاپ کړي، بیا د B ګروپ څخه به درته 10 کاپیانې چاپ کړي او ورپسې بیا د C ګروپ نه به درته 10 کاپیانې. یعنی په پرنټ کې کوم مشکل نه راځي، فقط هغه ترتیب مخکې والی او وروسته والی کوي. بله برخه بیا موږ سره د اورنټیشن ده، پورټریټ او لینډسکیپ. نو که صفحه په عمودي شکل غواړي چاپ شي او یا په افقي شکل باندې غواړي نو چې هر یو د دلته ورته انتخاب کو په هماغه شکل به تاسو سره صفحه چاپ کیږي. بله برخه موږ سره د لیټر ده یا د کاغذ انتخاب دی. نو موږ سره مختلف کاغذونه غټ او واړه کاغذونه شته دی، خو هغه چې موږ په دفترونو کې زیاتره استفاده کوو هغه موږ سره د A4 کاغذ. نو هر کله چې تاسې یو څه چاپ کوئ ځکه چې ستاسو په پرنټرونو کې A4 کاغذ موجود دی نو A4 ورته انتخاب کوئ او بعد له هغې نه وروسته پرې بیا چاپ کوو. بله برخه موږ سره د مارجن ده. د دې صفحې دغه کم خوا او شا حاشیه چې تاسو ته دغه سپین خالیګاوې ښکاري د دې سیټینګز برابرول تاسې د دې ځای نه کولی شئ. یعنې دغه خالیګاوې دغه سپین ځای چې کوم دی دغه دې کم او زیات کولی هم شي. نو هغه دلته تاسو ته تیار معلوم دغه درکړي دي، نارمل دی، نیرو دی، یعنې په دې کې یو انچه ځای دی، په دې کې نیمه انچه، په دې کې ټاپ او باټم چې دی لاندې او پاس یو انچه دی، خوا او تی په کم 1 انچه دی. نو که د دې نه مو کوم سیټینګز خوښېږي دلته انتخاب کوئ او که نه د خپلې خوښې سیټینګ کوئ په کسټم مرجن باندې کلیک وکوئ، یوه بله وینډو درته راخلاصېږي او په دې ځای کې بیا تاسې کولی شئ چې ټاپ پورتنی دې راته لږ کم شي 6 دې شي، لاندینی دې هم لږ کم شي، دا دې هم 6 شي. د چپ خوا او د ښي خوا نه بیا تاسې هم کولی شئ چې دلته کم او زیاتې کړئ او د دې ځای نه هم تاسې کمول او زیاتولی کړئ. کله مو چې دا سیټینګز برابر کو اوکې کوئ، پې مخکې وګورئ دې ځایونو کې موږ سره خالیګاوې ډېرې وي، اوس را سره کمې شو ځکه چې هغه ساحات مو کم کړو. نو که دغه ساحات تاسې کموئ او زیاتوئ نو بیا به د مرجن نه استفاده کوئ. دا بیا موږ په یو وخت کې استفاده کوو کله چې همدغه کاغذونه په کارتن کې دوسیه بندي کوو نو په دې یو طرف یې موږ پنچ کوو. نو د هغې لپاره بیا تاسې لږ خالیګاوې ځای پرېږدئ چې تر څو هغه پنچ چې کله کوئ نو هغه خطونه باید له منځه لاړ نه شي. بله برخه بیا پیج پر شیټ دی. نو که چیرې تاسې غواړئ 2 صفحې په یو صفحه کې چاپ کړئ یا 3 صفحې دي په یو صفحه کې، 4 صفحې، 6 صفحې، 8 صفحې دي غواړئ چاپ کړئ 2 پیج پر شیټ، یعنې 2 صفحې دي راته په یوه صفحه کې چاپ کېږي. نو اوس چې تاسې دغه 7 صفحې یا 6 صفحې دلته مو کومې لیکلي دي دا به تاسو سره په 3 ورقو کې چاپ کېږي. نو که دا مو ورته 4 پیج پر شیټ که نو بیا په 2 کې در سره چاپ کېږي،
که دا مو ورته بیا 6 پیج پر شیټ یعنی دا شپږ صفحې به در سره په یوه صفحه کې چاپ کېږي خو سایز به در سره لږ کمیږي. نو دا موږ سره د پرنټ اپشنونه چې یو په یو در سره تشریح شو. کور مو ودان ډېره مننه. چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د لیدو نه مو ډېره مننه.